دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی ترسی کپلی دا محبت یہ فرمان کلی ترسی فرمان کلی ترسی دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی ترسی کپلی دا محبت یا فأرمان کلی ترسی فأرمان کلی ترسی زلیدلی ستوری مسافر دنی موش پودی دس پوش مراندی نیوانی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، بمنار إسلامي راديو درنو أوریدونکو او د ځلیدلې ستوري خپرونې مینوالو، په دې هیله چې روغ او جوړ بایاست. خوشحاله یم چې وزل بیا هم ستاسو درانه چوپړې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د سیرت درس کې حاضر یم. په تیر درس کې د محمد ابن مسلمه رضی الله عنه په سیرت باندې خبره شوې وه. محمد ابن مسلمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې او په ملګرو کې یو ناشنا او جلیل القدر صحابي، فارس رسول الله صلی الله علیه وسلم، قاتل كعب بن الأشرف الشیطان اليهودي، د محمد بن مسلمه رضی الله عنه په سیرت کې یو برکت خداو چې د هغې په لاس باندې د الله رب العالمین د دین دشمن کعب بن اشرف چې د الله پیغمبر او د الله دین او مسلمانانو ته ضرر رسو، هغه د دې په لاس باندې ووژل شي. بل ثمامه بن یوسل رضی الله عنه، محمد بن مسلمه رضی الله عنه یو سریې ته تللی و، دا یې د ځان سره قیدي او بندي راوسته. د یمامې مشر و، دې له الله رب العالمین ایمان او اسلام په نصیب. نن به ان شاء الله العزیز یو بل جلیل القدر صحابي، المجدع في الله، أول أمير للمؤمنين، من تمنى الشهادة فنالها، أصبر الناس على الجوع والعطش، القائد الشهيد، عبد الله بن جحش الأسدي رضي الله عنه په سیرت باندې خبره وکړو. عبد الله بن جحش ابن رئاب الأسدي دا د عبد شمس قبیلې حلیف و، او د دې مور امیمه بنت عبد المطلب نومیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور ده. د عبد الله بن جحش رضی الله عنه د ایمان او اسلام په باره کې دا خبره ده، هغه سابقین الى الاسلام چې اوایلو کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان او اسلام راوړو، یو په هغې کې عبد الله بن جحش الاسدي رضی الله عنه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارقم ابن ابي الارقم په کور کې ابتدایي مدرسه نه وه پرانیستې. د هغې نه وړاندې عبد الله بن جحش په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان او اسلام راوړه. مهاجري صحابي دی، کله چې هجرت وکړه مدینې ته، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې او عاصم بن ثابت ابن الافلح په مابین کې ورورولي او مواخات قایم کړه. د عبد الله بن جحش الاسدي رضی الله عنه کورنۍ هغه کورنۍ ده چې د الله رب العالمین د دین لپاره ډېر مشکلات او ډېر تکلیفونه ګاللي دي. هجرتونه یې کړي د الله د دین لپاره، او په جهادونو کې نور ډېر مشکلات او ډېر مصایبو سره دا مخ شوي دي. د عبد الله بن جحش رضی الله عنه جهادي زندگی، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړ، د هجرت نه 19 میاشتې وروسته د دویم کال د هجرت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم نخله عراقی ته یو سریه ولېږله چې عبدالله بن جحش الاسدي رضی الله عنه د هغې مشري کوله او په دې سریې کې
12 کسانو او ټول مهاجرینو او هر دو ملګرو په یو اوښ باندې لمبر په لمبر باندې سورلي کوله. عبدالله بن جحش رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فرمان ولیکه او دې ته دا امر وکړه چې ته به 2 ورځې مزل کې هغې نه وروسته به دا خط او دا کتاب راخلې او په دې کې چې کوم حکم دی په هغې باندې به عمل کې. او کله چې ته دا فرمان کلاو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې خبرې او په دې کې چې تا ته کوم امر شوی دی د دې په هکله باندې به ته په دې ملګرو کې په چا باندې زور نه کې. که چېرته د دې ملګرو خوښه وه تا سره په دې باندې عمل کوو په دې باندې تطبیق کوو نو دا د دې خپله خوښه ده خو لیکن زور په دې باندې نشته دی. عبدالله بن جحش رضی الله عنه سره په دې کې ابو حذیفه ابن عتبه ابن ربيعه عكاشي بن محسن او عتبه بن غزوان او سعد بن ابي وقاص او عامر بن ربيعه او واقد بن عبد الله التميمي او خالد بن البكير الليثي او سهيل بن بيضاء الفهري دا ملګري هم ورسره په دې سریه کې شاملو. عبدالله بن جحش رضی الله عنه چې کله 2 ورځې مزل وکړ نو دا کتاب یې کلاو که دا خط او دا لیک په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکلي وو إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. کله چې تا زما دا لیک ولید نو بیا لاړ شه تر دې پورې چې ته نخله علاقې ته ورسېږي چې دا د مکې او د طایف په مابین کې یو ځای دی. اول ته د قریشو ترصد وکړه او قریشو ته لاره ونیسه او موږ ته د قریشو اخبار او د قریشو حالات راوړه. عبدالله بن جحش رضی الله عنه چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لیک ولوست نو یې ویلې سمعا وطاعه د الله د پیغمبر خبره هغه زه اورم او زه به د هغې تابعداري کومه. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ادب دی. کله چې یو مسلمان د الله د پیغمبر خبره واوري د هغې حدیث واوري هغې لپاره به بانې نه لټې بلکې هغې ته به تابع کېږي سمعا وطاعه چې دا خبره ما واورېدله په دماغو کې مې دا خبره نه ایستله او د دې تابعداري به زه کوم او زه په دې باندې عمل کوم. یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې اورېدل دا هم کافي نه دي. بیا ملګرو ته دا خبره وکړه چې قد امرني رسول الله صلی الله علیه وسلم ان امضي الى نخله ارصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تدې الله پیغمبر دا امر کړی چې زه نخلې علاقې ته لاړ شم او د قریشو ترصد وکړم او د قریشو حالات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له راوړم او رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د دې نه منع کړی یم چې زه په تاسو کې به یو کس باندې زور وکړم. ستاسو خپله طبع او ستاسو خپله خوښه ده. ملګرو ته وایي څوک چې شهادت غواړي د الله رب العالمین په لار کې او د شهادت سره یې مینه هغه د ما سره لاړ شي او څوک چې د شهادت سره مینه نه لري هغه دې پاتې شي هغه دې واپس شي په هغې باندې زه زور نه کوم. اما زما خبره خو دا ده چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر باندې عمل کوم او زه به حتما دا کار سرسره کوم. عبدالله بن جحش رضی الله عنه ملګري صحابه کرامو د الله د پیغمبر ملګري او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې تربیه شوي وو. هغوی دې ته نه کتلې چې په دې کې د سر زیان دی په دې کې د مالونو او د نفسونو زیان دی بلکې هغوی ته د هر څه نه د الله د پیغمبر خبره محترمه او معززه وه. کله چې دیو بحران علاقې ته ورسېدل په دې مزل کې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه او عتبه بن غزوان اوښه په دې منځ کې ورکه شوه نو دا دواړه د دې اوښې پسې ووتل او عبدالله بن جحش رضی الله عنه خپل مسیر او خپلې لارې باندې خپل هدف په لورې باندې روان شو تر دې پورې چې نخله علاقې ته ورسېده. دلته د قریشو یوه قافله را روانه وه په هغې کې میز او ترکاریانې او نور تجارتونه د قریشو بارو او عمرو بن الحضرمي د دې قافلې مشري کوله او په دې قافلې کې عثمان بن عبدالله بن المغیره او نوفل بن عبدالله دواړه د مخزوم قبیلې او حکم بن کیسان چې دا د هشام بن المغیره غلام او مولاو دا هم د عمرو بن الحضرمي سره په دې قافلې کې روانو.
کله چې مشرکین او مسلمانان ولیدل چې عبدالله ابن جحش رضی الله عنه راغلی دی هغوی د دې نه وویرېدل چې دا به څوک وي عکاشه ابن محصن رضی الله عنه وروچت څه دی سر په دې وخت کې خیلی کله چې مشرکینو دا ولیده نو دا به د هغوی په مابین کې یوه نښه وه هغوی ویلې چې لا بأس علیکم منهم څه باک نشته دی مسلمانانو خپل مابین کې مشوره وکړه هغوی ویلې چې قسم په الله که چېرته موږ دا خلک پرېږدو نن شپه نو سبا ګوره اشهر الحرم او د حرمت میاشتې داخلیږي بیا به دا خلک موږ نه پاتې شي او که سبا ورسره جنګ کوو نو د حرمت په میاشتو کې جنګ راځي او د حرمت په میاشتو کې الله رب العالمین د جنګ ابتدا او د جنګ شروع کول دا منع کړي دي مسلمانان په دې باب کې هغه متردد او شکیان شول چې دا څه وکړو آیا په دې مشرکینو باندې اقدام او حمله وکړو او که نه خو لیکن اخري فیصله د صحابه کرامو دا شوه چې په دې قافلې باندې حمله کوو چې څوک ترې ووژل هغه به وژلی شوي او مالونه به یې اخلو په دې ملګرو کې اوله کې عواقد بن عبدالله التمیمي راولګېده او عمرو بن الحضرمي چې دا د دې قافلې مشر و دا یې په غشي باندې ویشته او دا یې ځای په ځای باندې یخ کړ عثمان بن عبدالله او حکم بن کیسان دا یې بندیان کړل او نوفل بن عبدالله هغه په تیښته باندې د صحابه کرامو نه بریالی شو عبدالله بن جحش رضی الله عنه او د هغې ملګرو اوښان او بوخانو کې چې کوم مالونه او دا دواړه قیدیان ځان سره را روان کړل تر دې پورې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته مدینې ته راورسېدل عبدالله بن جحش رضی الله عنه ملګرو ته په لارې کې ویلي چې ان لرسول الله صلی الله علیه وسلم مما غنمنا الخمس مونږ چې دا کم غنیمت حاصل کړی دی په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خمس او پنځمه برخه ده په دې وخت کې په غنیمت کې خمس دا نه و فرض شوی او نه و لازم شوی دا د عبدالله بن جحش رضی الله عنه خپله یوه رایه وه چې بیا وروسته الله رب العالمین د دې رایې په تایید کې قرآن کریم هم را نازل کړ عبدالله بن جحش رضی الله عنه چې کله د ملګرو سره مدینې ته ورسېده رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو ته ویلې چې ما امرتکم بقتال فی الشهر الحرام ما تاسو ته په دې باندې امر نه وکړی چې تاسو په میاشتو د عزت کې راولګېږئ او جنګ شروع کړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قافلې نه او د دې بندیانو نه هېڅ شی وانخیستل عبدالله بن جحش رضی الله عنه او د ملګري مجاهدین دا په دې باندې ډېر سخت خفه شو او بعضې ملګرو مو ورته ویل د الله بندګانو تاسو د عزت په میاشتو کې څنګه جنګ کړی دی قریش چې کله د دې خبرې نه خبر شول هغوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې تبلیغات شروع کړل او ویل قد استحل محمد واصحابه الشهر الحرام رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغې ملګرو د عزت د میاشتو بې احترامي وکړه او په هغې کې وینه تویه کړه او په هغې کې مالونه واخیستل او په هغې کې خلک بندیان کړل په مکې کې چې کوم مسلمانان اوسېدل هغې مشرکینو ته په دې طریقې باندې جواب وکړه چې مسلمانانو چې دا کومه حمله کړې وه په مشرکینو باندې دا د شعبان په میاشت کې وه نه په رجب کې چې هغه د عزت او د حرمت میاشت ده یهود د الله رب العالمین د دین دشمنان هغه چې کله د دې خبرو نه خبر شول چې مسلمانانو داسې کار ترسره کړی دی هغوی قریشو له نور هم په دې باب کې هوا ورکړه چې او دا خو ګوره د الله د دین نه خلاف کړی دی او دا یې کړي دي واغه کړي دي الله رب العالمین د دې مبارک آیت را نازل کړ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله آیتونو مفهوم دا دی دغه مشرکین خو دا خبره کوي چې مسلمانانو د میاشتو په حرمت کې جنگ شروع کړی دی خو بل طرف ته د مسلمانانو دا نقصان خو شته دی خو لیکن تاسو خپل نقصان او خپل عیب ته نه ګورئ چې تاسو خلک د الله رب العالمین د لارې نه منع کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نه یې منع کوئ د الله دین نه منئ کفر کوئ مسجد حرام نه خلک منع کوئ او مسجد حرام او د کعبې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم راوشړو تاسو خلک د الله د دین نه منع کوئ دا څومره لویه ګناه ده د خپلې ګناه ته نه ګورئ او زمونږ د ګناهونو پسې مو راخیستې ده او یقینا دا ډېره پخوانۍ حربه ده د اهل حقو په مقابل کې کله چې یو انسان په حق باندې روان په کتاب او سنت باندې عمل کوي انسان د حتما د هغې نه په زندګۍ کې کوتاهي او تقصیر کېږي چې د هغې نه معمولي تقصیر وشي بیا
هر چا هغې ته ګوته نیولې چې یاره ته ځان ته خو فلان کې وې او فلان کې وې او بیا هم دغسې کارونه ترسره کوي. دا هم په اصل کې د انسان په حقانیت باندې دلالت کوي او مشهوره خبره ده وایي په سپینې جامې باندې داغ صفا ښکاري. اصل کې دغسې انسان جامه صفایي، دیني صفایي، د دې وجې نه خلک هغې ته ډېر متوجه او په هغې باندې ډېر اعتراضات او ډېر نیوکې کوي. نن سبا هم ګوره ډېر خلک د هغه په بدعاتو په خرافاتو کې او په رسمونو رواجونو کې به مبتلا د الله د دین خلاف به کوي او د هغې کې به بدعات را پیدا کوي. خو لیکن یو حق پرسته انسان کې چې کله معمولي غونده کې نقصان ویني نو بیا د هغې په اړه باندې تبلیغات او د هغې پسې خبرې کول هغه بیا ډېرې اوچتې مرتبې ته ورسېږي. دلته مشرکینو د خپل جرم ته نه کتلې چې الله نه مني، د الله پیغمبر نه مني په صحیح معنا سره. مسجد حرام نه خلک منع کوي، د خپلو جرمونو ته نه ګوري. خو لیکن دا یو جرم او یو مشکل چې په صحابو کې دلته را پیدا شي دې خبرې له هوا ورکړه، دا د مشرکینو خبره وه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو ته نه ویلي چې تاسو د حرمت په میاشتو کې جنګ وکئ. د حرمت په میاشتو کې په جنګ باندې اقدام کول دا ناروا دي، د جنګ شروع کول دا ناروا دي. البته د دې نه دا صورت مستثنا دی کله چې کافرو د مسلمانانو په یو هېواد باندې حمله راوړي او یو هېواد یې مستعمره کړی، هغه صورت د دې نه مستثنا دی. په هر وخت کې مسلمان کولی شي چې په هغې باندې حمله وکړي. د جنګ شروع په دې میاشتو کې هغه ناروا ده. البته که چېرته کافر په تا باندې حمله وکړه نو هغې ته ته دفاعي ځواب هم ورکولی شي. کله چې دغه آیتونه را نازل شول مسلمانان په دې باندې لږ خوشحاله شو، د هغې غم په دې باندې لږ سپک شه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قافله او دغه دواړه بندیان بیا د دې ملګرو نه راواخیستل. قریشو د عثمان بن عبدالله او د حکم بن کیسان په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فدیه نه راولېږله. دا فدیې واخله او زمونږ دا ملګري خلاص که. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې زمونږ په تاسو باندې شک او په تاسو باندې تهمت دی، تر څو چې سعد بن ابي وقاص او عتبه بن غزوان رضی الله عنهما نه راغلي دا ملګري مونږ نه در خوشي کوو. کیدای شي تاسو زمونږ ملګري وژلي او یا تاسو سره یې که چېرته تاسو زمونږ ملګري ووژل نو مونږ هم ستاسو ملګري وژنو. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه او عتبه بن غزوان چې کله راغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی دا فدیه قبوله کړه. خو دومره وه حکم بن کیسان هغې ایمان راوړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتوب کې ډېره ښایسته زندګي تېره کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تر دې پورې چې بئر معونه کې دا شهید شي. او کوم چې عثمان بن عبدالله دا مکې ته لاړه بیا په مکې کې د کفر په حالت کې وفات شي. عدرای بن جحش رضی الله عنه د دې سریې بعضې امتیازات هغه دا دي. دا د اسلام په تاریخ کې اوله سریه ده چې مسلمانان په دې کې غنیمت ترلاسه کوي او عمرو بن الحضرمي اول مشرک او کافر ده چې د مسلمانانو د لاسه وژلی کېږي او عثمان بن عبدالله او حکم بن کیسان اول هغه کسان دي چې د مسلمانانو لاس ته ورځي او دا قیدان کېږي. عبدالله بن جحش رضی الله عنه اول هغه کس ته چې غنیمت تقسیم کړی دی او په اسلام کې خمس برخه دې ورکړې ده او اول هغه کس چې هغې ته امیر المؤمنین لقب ورکړی شوی دی په اسلام کې په دې سریې کې هغه هم عبدالله بن جحش رضی الله عنه دی. دې پیښې سره دې نه چې د مسلمانانو په خلاف باندې د کافرو یو ډول بغاوت راپورته کړ. هغوی په مسلمانانو باندې نیوکې او اعتراضات وکړل چې تاسو د حرمت په میاشتو کې جنګ شروع کړ. سره دې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو ته دا حکم نه و کړی بلکې ملګرو ته ویلي چې تاسو به استخباراتي معلومات راجمع کوئ. خو د صحابه کرامو جذبه د عبدالله بن جحش رضی الله عنه حماسیت هغه د دې لامل وګرځېده چې صحابه کرامو په دې قافلې باندې حمله وکړه. خو لیکن د دې تر څنګ دغې سریې په قریشو کې هم ناشنا اثر وکړ، ځکه د قریشو چې کومې تجارتي لارې وې هغه د مشکل سره مخامخ او مواجه شوې او قریش په دې باندې پوه شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي چې موږ باندې اقتصادي حصار راولي او زمونږ د تجارت او د قافلو چې کومې لارې دي هغه په موږ باندې وتړي. اول ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري او د هغې فوز وخت په وخت باندې موږ باندې اقدامونه ترسره کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سریې کې عبدالله بن جحش رضی الله عنه
په کفایت باندې پورا باور درلوده. د دې سریې نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته په خطبې کې ویلي لأبعثن عليكم رجلا ليس بخيلكم ولكنه أصبركم للجوع والعطش. وإذا به داسې یو ملګری په تاسو باندې مقرر کړمه چې هغه په تاسو کې غوره نه وي، خو لیکن دومره ښه صفت په هغه انسان کې دی چې هغه په لږه باندې او په تنده باندې ډېر صبر کوونکی انسان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله عبدالله بن جحش رضی الله عنه له د جنګ جنډه ورکوله، عبدالله بن جحش رضی الله عنه ورته وی اسیر بها وانا غلام حدث. ای د الله پیغمبره زه خو هلک یم تازه، اوس بلوغ ته رسېدلی یم، زه څنګه د دې جنګ مشري وکړمه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي وی ځه لاړ شه، الله رب العالمین به تا له فتح او کامیابي درکړي. او همدغه وه چې الله رب العالمین دې له فتح او کامیابي ورکړه. مقصد د دې سریې نه دا معلومیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو فوجیانو کې داسې فوجیان هم ځای په ځای کړي وو چې هغې په ډېرو مشکلاتو، په ډېرو کړاوونو باندې او په ډېرو عقبو باندې او په ډېره لږه او په ډېره تنده باندې صبر کوو، چې د هغې لپاره یوه نمونه هغه عبدالله بن جحش رضی الله عنه دی. مشرکینو چې کله عبدالله بن جحش رضی الله عنه د هغې په سریې باندې د بعضې نیوکې وکړې چې تاسو د حرمت په میاشتو کې جنګونه شروع کړل، عبدالله بن جحش رضی الله عنه د دې یو ځواب هم په بعضې اشعارو کې کړی دی. البته که چېرته د دې اشعارو نسبت عبدالله بن جحش رضی الله عنه ته صحیح شي نو دې نه معلومیږي عبدالله بن جحش رضی الله عنه یوازې او یوازې د اسلام دفاع هغه په تورې باندې نه ده کړې، بلکې عبدالله بن جحش رضی الله عنه د اسلام دفاع په مختلفو طریقو باندې کړې ده، د تورې د لارې او د مال د لارې، حتی تر دې پورې چې خپله ژبه یې هم د اسلام د دفاع لپاره لګولې ده. عبدالله بن جحش رضی الله عنه د دې مبارکې ویلي تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغي وحاسد سقيفا من ابن الحضرمي رماحنا من أخلة لما أوقد الحرب واقد دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند. مقصد ذلك که چېرته تاسو هم باندې دا نیوکه کوئ چې تاسو د حرمت په میاشتو کې ډېر لوی جرم کړی دی، خو که چېرته یو عقلمند انسان دې ته سوچ وکړي چې تاسو جرم د دې نه هم ډېر لوی دی، تاسو خلک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اړوئ، په هغې باندې کفر کوئ، الله رب العالمین ستاسو دا کارونه ویني او الله په دې باندې شاهد دی. تاسو خلک د مسجد نه وباسئ د دې لپاره چې په دې جومات کې څوک د الله رب العالمین بندګي او د الله رب العالمین عبادت ونه کړي. عبدالله بن جحش رضی الله عنه هغه صحابي دی چې بدر ته هم حاضر شوی دی او په بدر کې ډېره مېړانه ترسره کړې ده. په بدر کې عبدالله بن جحش رضی الله عنه ولید بن الولید بن المغیره دا په قیدیانو کې ونیو. خالد بن ولید رضی الله عنه او هشام بن الولید هغوی فدیه راوړې وه د دې لپاره چې خپل ورور د ځان سره بوځي، خو لیکن ولید بن الولید بن المغیره هغه د دې نه وتښتېده او اسلام یې راوړ، بیا یې هجرت کړی و مدینې ته مخکې د فتح مکې نه. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدر کې بعضې کتابونو د سیرت کې دا خبره راځي، لکه تفسیر د کشاف کې هم دا خبره ذکر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د بدر د بندیانو په هکله باندې مشوره کوله نو په دې کې یو د عبدالله بن جحش رضی الله عنه سره هم مشوره کړې وه، بل پکې ابوبکر رضی الله عنه او بل عمر بن الخطاب رضی الله عنه. او د عبدالله بن جحش رضی الله عنه رایه ابوبکر رضی الله عنه د رایې په څېر وه چې دا زمونږ قومیان دي، پرې به یږدو شاید چې دوی ایمان راوړي او فدیه به ترېنه واخلو او په هغې باندې به د مسلمانانو لپاره اسلحې او اسباب واخلو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره د دې سره دا په دوو نکتو باندې دلالت کوي. یو په دې باندې چې عبدالله بن جحش رضی الله عنه ډېر د سالمې رایې والا انسانو، او بل په دې باندې دلالت کوي چې دې د بدر په غزوې کې ډېرې ښایسته کارنامې کړې وې. په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه مشوره واخیستله. عبدالله بن جحش رضی الله عنه د شهادت ارمان او دغه ارمان ته یې رسېدل
سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمای وې د احد نه یو ورځ مخکې ما او عبدالله بن رواحه او عبدالله بن جحش رضی الله عنهما دا کېناستلو ارزوګانې مې کولې وی ما ارزو وکړه چې اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده فيقاتلني فاقتله فاخذ سلبه. یا الله رب العالمین ما سره په دې کافرو په دې مشرکینو کې داسې یو کس مخامخ کې چې سخت کافري او د اسلام سره سخته دشمني او عداوت ولري او هغه ما سره جنګ وکړي او زه یې ووژنم او د هغې چې کوم مال دی هغه زه واخلم. عبدالله بن جحش رضی الله عنه وایي داسې تمنا وکړه چې الله رب العالمین ما سره په دې مشرکینو کې داسې یو کس مخامخ کې عظیما کفره شدیدا حرده چې سخت کافري او سخت دشمني د اسلام او زه یې ووژنم او ما م ووژني او زما مال واخلي او بیا راولګېږي زما دا پوزه پرې کړي او زما غوږونه پرې کړي او زه چې کله د تا سره مخامخ شم او ته ماته ووایې چې یا عبدالله بن جحش فيما جدعته یا عبدالله بن جحش ستا دا پوزه په څه کې پرې شوې وه او زه ویم چې فیک یا ربي ستا په باره کې یې زما ربه. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمای وی فوالله لقد رأيته آخر ذلك النهار وقد قتل وإن أنفه وأذنه لفي خيط واحد بيد رجل من المشركين. وقسمت الله ما عبدالله بن جحش رضی الله عنه ولید چې دا شهید شوی او د دې پوزه او د دې غوږ یو مشرک په یو تار کې پیللي و هغه په خپل لاس کې راخیستی و. دا د عبدالله بن جحش رضی الله عنه ارمانو د مرګ ارمان کول دین رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده. البته د شهادت مرګ غوښتل او د هغې ارمان او د هغې لپاره دعاګانې کول او کله چې د انسان دین په یو وخت کې او په یو ځای کې خرابېږي دا په اسلام کې جایز دي. سعد رضی الله عنه به ویلی چې کان عبدالله بن جحش خیرا مني عبدالله بن جحش رضی الله عنه ما نه غوره او کله به یې دا خبره کوله چې کان دعوة عبدالله خیرا من دعوتي. د عبدالله بن جحش رضی الله عنه دعا زما د دعا نه ډېره غوره وه ځکه هغې شهادت وغوښته او ما د الله نه دا دعا وغوښتله او دا تمنا مې وکړه چې الله رب العالمین ته ما غازي کړي چې کافر هم زما د لاسه مردار شي او د هغې مال هم د ځان سره راوړم. بل روایت کې راځي عبدالله بن جحش رضی الله عنه د احد په غزوې کې یو دعا وکړه او په دعا کې ویلې یا الله رب العالمین زه تا نه دا قسم در کومه چې ته ما د دشمن سره مخامخ کې او کله چې دشمن سره مخامخ شمه هغه ما شهید کړي او بیا زما خېټه وشلی او بیا وسله وکړي زما غوږونه او زما پوزې هغه پرېږدي او زه چې بیا کله تا سره مخامخ شم او ته مانه پوښتنه وکړې چې فیما هذا او زه تا ته ووایم چې فیکه یا الله دا ستا د وجې نه همدقه شان وشه دا د دشمن سره مخامخ شه خېټه یې سیرې شوه او وسله هم شوه. سعید بن مسیب رحمه الله به فرمایلی وایي زه د الله رب العالمین نه دا ارزو لرم چې دا به الله په دې بل قسم کې هم بری یو قسم الله له دا ورکړی چې الله رب العالمین ته ما له شهادت راکړي په دې وصف او په دې کیفیت او بل دا چې الله زه تا سره مخامخ شمه او ته ما نه دا پوښتنه وکړي چې دا ولې او زه تا ته وایم چې الله رب العالمین دا ستا د دین د وجې نه. په احد کې عبدالله بن جحش رضی الله عنه ډېر سخت مقاومت او سخته مقابله وکړه تر دې پورې دې توره هغه په دې کې ماته شو ټوټې ټوټې شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یو بله توره ورکړه چې هغه عرجون نومېدله او دا توره وه تر دې پورې چې په ترکیې کې په یو وخت کې دا په 200 دینارو باندې خرڅه شوه. دا داسې ورځ وه کله چې دا توره په 200 دینارو باندې خرڅېدله چې یوه ګډه او بېزاغه په 1.5 دینار باندې کېدله. او عبدالله بن جحش رضی الله عنه چې د رب العالمین نه کوم ارمان کړی چې هغه د شهادت ارمان و هغه ارمان د دې الله رب العالمین د احد په غزوې کې پوره کړ. ابو الحکم بن الاخنس ابن شریق د دې د لاسه عبدالله بن جحش رضی الله عنه شهید شو. عبدالله بن جحش او حمزه بن عبد المطلب رضی الله عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دا دواړه په یو قبر کې ښخ شول. عبدالله بن جحش رضی الله عنه څه د پاسه 40 کالو په زندګۍ کې و چې دې له الله رب العالمین شهادت ورکړ او د الله نه چې کومه غوښتنه کړې وه چې الله رب العالمین زه شهید شم او دا کافر بیا ما مسله کې دا کار هم ترسره شي. د دې وجې نه عبدالله بن جحش رضی الله عنه ته المجدع فی الله ویل کېږي هغه انسان چې د هغې پوزه او د هغې غوږونه د الله رب العالمین په دین کې او د الله د دین د سرلوړۍ لپاره هغه پرې شوي دي او د دې د شهادت نه وروسته دا په همدغې لقب باندې مشهور
بعضې مال له دې نه پاتې شه رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې مال باندې په خیبر کې د دې زوی لپاره څه ځمکه واخیستله. په دې واقعې کې یوه خو دا عبرت او دا د فایدې خبره وه چې عبدالله بن جحش رضی الله عنه په خپلو وینو باندې د اسلام په تاریخ کې خښته کېښوستله او ښایسته نمونه او اقتدای د مسلمانانو لپاره پرېښوستله. بل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مواسات او خواخوږي د شهیدانو د بچو لپاره کارونه پیدا کول او که چېرته د هغې مالونه پاتې هغه په مصالحو کې لګول، هغې لپاره په دې مالونو باندې تجارتونه کول. داسې نه چې یو کس د شهیدانو د بچو مالونو ته غلي چې زه په کومې طریقې باندې د دې بچو او د شهیدانو د دې زامنو دغه مالونه ترسره کړمه او خپلې خېټې دې ګزار کړمه. نه، هغه مواسات او اسلامي ورورولۍ او نیکو مشورو ته ضرورت لري. باید هر یو مسلمان د ځان سره دا عزم وکړي زه به د شهیدانو د بچو سره دغسې مواسات او دغسې خواخوږي ترسره کومه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د احد د شهیدانو په هکله باندې ویلي چې انا شهید علی هؤلاء، زه په دې باندې ګواهي کومه دیو چې د قیامت په ورځ باندې راپاسېږي، زخمونو نه به وینه را روانئ، رنګ د وینې او خوشبوی هغه به د مسکو خوشبوی. او دا یې ویلي چې الله رب العالمین د دې روحونه د شنو مرغانو په ججرو کې واچول چې هغه په جنت کې سر کوي او ښایسته زندګي ترسره کوي. اخیره کې حاصل د خبرې دا دی عبدالله بن جحش رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې یو متمیز او جلیل القدر صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم متنا مشورو کې کله کله نظر اورېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې اعتماد کو او هغه صحابي چې د الله رب العالمین نه کومه شهادت غوښته همغسې شهادت الله رب العالمین ورکړ. او په بعضې سرایاو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه مشر هم ټاکلی شوی. دا و د صحابه کرامو د سیرت نننی درس. بیا چې په بلې خپرونې کې ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، تر هغې پورې په بخونکي رب العالمین باندې سپارم. هر چېرته چې یاستئ کامیاب او بریالي اوسئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لارښوونکي لکه ستوري د اسمان کلي ته رسي، قافلې د محبت یې په ارمان کلي ته رسي، په ارمان کلي ته رسي. دا په ستورو سپینې لارې د جانان کلي ته رسي، قافلې د محبت یې په ارمان کلي ته رسي، په ارمان کلي ته رسي. ځلېدلې ستوري